ګرانو کتونکو دا وخت زه د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې ولاړ یم. 21مه پیړۍ شروع ده، خو په دې موجوده صورتحال کې هم د ټانک خلکو د څښلو اوبه چې کومې دي هغه اوسه پورې هم پوره نه شوي. د دې دپاره هم ډېر حکومتونه راغلل او لاړل، خو یو حکومت هم د دې ټک خلکو چې کوم دي د دې دپاره څښلو کومې منصوبې دي هغه چېرته روغې منصوبې شروع نه کړې او نه یې پای ته ورسولې. څښلو اوبو سره چې کومې خلکو ته مسلې مسایل دي او دې ځای چې کوم دا بد حال شروع دی د په باره کې موږ د دې چې کوم خلک دی مقامي د ځایي ولس ته هغې ته هم تپوسونه وکړل، نو هغه تپوسونه به تاسو سره شیر کوو چې هغې ته باره کې څه وایي. موږ مالې چې پوره یوې میاشتې نه د اوبو تکلیف جوړ ده. مالا پل شاه ګلشن کالوني ټانک سیټي شه پوره یو ټینکر په 1000 روپۍ وه، موږ نن سبا په 2000 روپۍ اخلو. بل کړه چې سبا ملک اسکولانو ته نه جي بس دغه اوبه ډکوي، اسکولانو غیر خراب سو. په موږ حکومت نه مطالبه ده چې د موږ وارډ د موږ سیټي مسله د حل سي. ډېره مهرباني به وي ولې چې د موږ سکول کړه چې سبا مال اوبه ډکوي سکول ته نسي تللی. ډېره مهرباني به وي. د اوبو ډېر سخت تکلیف ته یوه ټینکۍ په 1000 روپۍ اچېږي. اچھا کړه چې کوم دي مثال سکولانو نه په وتلي دي، اچھا خپل مثال سکولانو نه پرېښي دي که مور پلار ورته چې اوبه راډکوه. د اوبو سخته خشکي ده. اچھا یو د موږ د مالې نور د غونډو مالې سته او د موږ د پل شاوستي د مالې ډېر سخت تکلیف ته. چارمیان غریب 4 پټ لګیا په ټینکیو ذاتي ستړیا ده. اچھا مثال نه د کمیټۍ والا موږ سره حیف کوي. اچھا پسې ورچک سره ډېر نه سخت تکلیف ته. موږ مالې چې د اوبو ډېر غټ تکلیف ته موږ بال وړکي ماشومان هر سړي په لاس پیپاوي د خوږو اوبو پر در بدر د لوري شوري. اچھا د اوبو ډېر تکلیف ته دغه مالې شه موږ اعلی افسران اعلی حکومت دغه ته اپیل کوو چې د اوبو طریقه در تر جوړه کړي. اوبو خو غټه مسله په پوره ټاک شه ده، په د پوره ټاک شه د موږ په شاوسته بیا ډېره زیات تکلیف ته. څنګه چې تاسو واورید د دې خلکو هغې دا وینا وه چې زموږ د څښلو اوبه په دې ځای بالکل نشته دی او په دې 21مه پیړۍ کې هم د ټانک خلک اوسه پورې هم د انګریز دور چې کوم تالابونه جوړ شوي دي هغې اوبه استعمالوي. د دې اوبو د خشکۍ د لاسه دې ځای چې کوم ځایي ولس دی هغه په 2000 روپۍ باندې یو ټینکر په پیسو باندې کولو له لاسه مجبور شوي دي. ځایي ولس چې کوم دی هغه ډېر ستونزو سره مخه لري. د هغې دا هم وینا وه چې دا حلقه چې کومه ده د ټانک والا دا د جمعیت علما اسلام دواړه ممبران د دې ځای نه منتخب شوي دي، خو هغې اوسه پورې د اوبو مسلې دپاره هېڅ خبره اترې په قومي اسمبلۍ کې یا په صوبایي اسمبلۍ کې داسې خاص غونډه نه دي کړي. هغه د اوبو د خشکۍ د لاسه ډېر د مشکلات او ډېر د ستونزو سره مخه لري. د دې اوبو د لاسه جوماتونه چې کوم دي هغې کې د اودس اوبه نشته دی، د مونځ کولو اوبه نشته او ورسره کوم د ټانک سپتال دی په هغې کې مریضانو لپاره بالکل اوبه نشته دی. د دې ځای چې کوم خلک دی هغې دا وینا وکړه صوبایي حکومت نه چې زمونږ ته د اوبو مسله په ایمرجنسي خلکو د دې ځایي چې کوم ولس دی هغې دا وینا وه چې زمونږ ماشومان چې کوم دی هغه سهار پاسي نو سکول ته نه ځي او اول د اوبو غم کوي او ټوله ورځ یې بوتلې او ګیلن په لاس کې اخیستې وي او د اوبو پسې سرګردانه ګرځي. او بده مرغه د دې ځای چې کوم MNA دی او MP دی هغه د جمعیت علما اسلام دی، خو هغې هم اوسه پورې په دې مسله باندې چېرته کابو وانخستو. سلیم دانش، وحدت نیوز، ټانک.